افغانستان کې د ښځو وضعیت ګوتریش دا د نړیوالو د پاتې راتلو یو څرګند مثال دی. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نظم مهم خبر ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د ښځو وضعیت د ښځو د حقونو په برخه کې د نړیوالې د پاتې راتلو یو څرګند مثال وباله. انټونیو ګوتریش پرون د مارچ په 8 د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه وینا کې وویل چې د افغان نجونو ډیره برخه له تعلیمي سیستم څخه بې برخې دي. هغه زیاته کړه چې د ښځو د حقونو په مسله کې ناکامي په ټوله نړۍ کې پرمختګ له ګواښ سره مخامخ کوي. ګوتریش د نړۍ پر حکومتونو غږ وکړ چې ښځو او نجونو ته د انډول حق یقیني کولو ته لومړیتوب ورکړي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د امریکا سفارت وایي چې متحده ایالات به د افغان ښځو د حقونو ملاتړ وکړي. د سفارت په یو بیان کې چې پرون د مارچ په 8 د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت یې خپور کړی ویلي چې متحده ایالات به د زده کړو، اقتصاد، کار او د بشري ازادیو په نورو برخو کې د افغان ښځو او نجونو ترڅنګ وي. ملګرو ملتونو د ښځو نړیوالو ورځ کال تر دې عنوان لاندې چې پر ښځو پانګونه پرمختګ کړندی وي ونمنځله، خو دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ښځې او نجونې د تعلیم، کار او د ټولنیزو ژوند له ډیرو نورو برخو څخه څنډې شوي دي. دا او د نورو چمتو کلی خبر که غواړئ نور تازه او مهم خبرونه ترلاسه کړئ نو همدا اوس افغان نیوز یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې، ښه وخت.